دا څه کله تا فکر کړی دی چې کاش ته موږ یو مشر یو ځل خو راغلی وي چې دا زما د ملت د وطن د قام خلک په دې کډوالو کې په دې کنډوالو کې په دې خیمو کې په دې کیمپو کې په دې پنډقالو کې ژوند کوي څنګه ژوند روان دی دا ژوند د انسانانو هم دی سبق ویلی شي صحت شته دی خوراک شته دی روزګار شته دی توقیر ابرو افغانیت ژوند دی کنه دا تاسو په کار نه و چې چا اوس کړی دا سوچ ته کله نه کړی ظاهر بنری صاحب دا زما غ سوال دی چې کوم زما په ذهن کې دی زبې لږ درته خلاصه کوم دا مشره کډوال سو مرچاره کډوال کولو چا د کیمپو ته راوستلو چا په د کیمپو کې میشت کولو هغه کسانو کړلو چې ورمر د افغانستان د ازادۍ لپاره جنگیږي هغه د ازادۍ لپاره پوسولې مر هڅه کو کله چې دوی د قدرت پر ګدۍ کې نستلې دی بیا ملت یې کړی خو دوی شکل سفیران وو د کرزي په دور کې یا د هغلی کرزي په دور کې یا د هغلی اشرف غنی په دور کې هغه سره ما بلهم راکې کړی دي کې رښتا نظر دی رشي هغه به دام راته چې رد کډوال ته بیا وایي چې اوس خپل حالات سم دي امن دي روزګارونه دي وسایل دي راشه دا خلک تل نه غواړي یعنی یو تور په کډوالو هم د چې په پاکستان کې خوشاله دی او د کله چې موږ وبوزو بیا واپس راشي بیرته راشي خبره خودشته نبی صاحب ځینې شان چې دی هغه سیاسي اړخونه لري خو پایست افغان کډوال د افغان خو خپل د وینا کوو خپل نظر په لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوو بیا به قضاوت دوی پر کوي دا نه چې زه د طالب په لوي کوم او د جمهوریت خلاف وځم زما کته بار د کرزي صاحب نو ماخلي یا د اشرف غنی صاحب نو ماخلي زما ګیله د دوی څخه ده چې د دنیا 2 بلین یا میلیارډ ډالر چې کوم افغانستان ته رااله دوی د یو پنسل مهرباني وکړي چې د افغان کډوالو سره دوی مدد وکړي دا غو سوالونه دي چې زیات خلک یې نشي کولای یا جواب ورسره وي نه په دې خاطر باندې نه وایي چې دیني د خلکو خوا بده سي زموږ د جمهوریت چې د دنیا ټول کومکونه رااله دوی د مهرباني وکړي چې په خیبر پښتونخوا په بلوچستان په سند پنجاب کې دوی د ویرو د تعلیم په بخش کې زه نور پیسې په دغه نه غواړم چې ماته دي شړې راکړې او ماته خوراکي توکي راکړي دوی د تعلیم لپاره چیش کړي یو سرټیفیکټ ورکړي د ولسم ټولګي څخه چې کوم په زده کوونکي فارغ هغه په 2500 روپۍ باندې ورکوي دغه مشته ګټه کړې ده مرچ وس په هم پیړۍ کې شتون لرو دا کم زموږ پکچر چې پوسولې شو کېږي هغه څه نه دی لکه کم چې د کډوالو د لپاره پوسولې څه کېږي دلته ډېری خبرې دا وځه په خټین کور کې وسېږم موږ یو ډبه په شل پیرانی سو په جیم کې موږ شکل مریض موږ ته پیدا شي د وبو د وایي څخه موږ خلک مشت نستلای خپل مریض دغه سړک یا روډ پر نسی وړلای مشکلات یعنی کډوالي خپل د کډوالي لفظ خپل جوړ د مشکلات وسدي نو زه د کډوالي کم تصویر تاسو شیر کوم کدي ایجوکیشن په برخه کې وغواړي دا اوس موږ بیچوګانی په یو کېم کې نه لرو دغه روختن نه لرو سړک نه لرو روډ بجلی نشته ګیس نشته د زموږ غټ روزګار چیش دی دا اوس زه د کراچي د سرانان خبر کوم موږ په کراچي په شهر کې زموږ خلک زی پر ډیرانو باندې کاغذونه ټولي چې په کراچي کې پر هر ډیران باندې ته وګوري هغه به د سرانان وګړي اچ پر هر ډیران وګوري هغه به افغان کډوالي د بلوچستان وګړي وي نو خبره دا ده چې زما دروس پر زبه و پیړی کښتون لرم زما پکچر په پوسولې د 20 صدې سره څنګه برابر ظاهر د 1500 شپږاتیا کې په پاکستان کې د کډوالو په خیم کې پیدا شوی هم دلته لوی شوی افغانیت درته یاد دی ستا خبرې ما احساسات کوي زه د اعتراف کوم د خبريال په توګه باندې احساسات کې ډېر ماته نه دي په کار خو ته سوای د قصه ډېر ایموشنل انتهایی جذباتي قصه ده او ډېر دردونکې قصه ده ناول په لیکل کې دي شي تاریخ په ډک لیکل کې دي شي فلمونه او ډرامې په جوړ کې دي شي اټس ا very important I mean مطلب دا چې د تاریخ یو مهم ترين باب بیانای لګیا ہے او ستا په خبرو کې د خبريال په توګه زستا خبره کاونټر کولې مشما زه پکې اعتراضي تاسو کوم کولې شم خو دې ځکه زنه د اشرف غنی صاحب نه د حامد کرزي صاحب دفاع کولې شم او نه د مولا عمر یا د مولا حسن اخون مخالفت کولې شم دا ستا حق د چته وای د خپل مشرانو د غوښتنې وکي خپل مشرانو د سوالونو وکي او د افغان پتوګه د کډوال پتوګه باندې پدې باندې زم داتا ته پردم کبدي ما څوک ملامتای د خبريال پتوګه زه به تیار یم